إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردګار معاف کول علی مونږ ټول معاف کړي، بخلو علی مونږ ټول وبخښي. ستا د عزت په خاطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه د قرآن پاک په برکت سره دلته چې کوم دا خلک را جمع شوي ستا کلام لوستو لپاره د دې ټول په حال رحم وکړي. یا الله د دې ټول کورونو کې اتفاق اتحاد راوله. پروردګار مونږ خو ډېر ګناهګار یو، خطاکار یو، سیاهکار یو. که زمونږ که د شپې ګناهونه وي، که د ورځې، که پټي، که ښکاره وي، که قصدني که ناقصدني، مونږ ته ټول ګناهونه معاف کړي. پروردګار د روژې چې کوم برکات دي، حسنات دي، او د دې چې کوم خاطر مدار پکار د دومره خو مونږ نه کېږي. مونږ ډېر ګناهګار خلک یو، خو مونږ هسې خپل یو طریقه وکړه، ته په دې کې برکت واچو، ته مونږ نه راضي شي. او چې کله راضي شي پروردګاره بیا مونږ نه نارضا مه شي. ای پروردګاره ته ډېر ښایسته حسین جمیل ذات یې، پیغمبر دې هم ښایسته دی، کلام پاک دې هم ښایسته دی، مونږ هم ښایسته کې پاک هم کې او ځان ته مدرې. پروردګاره کوم کورونو کې چې پیغلې دي، هلکان دي، نوجوانان دي، او د هغې نکاح وخت برابر شوی، ته وله ښایسته ښایسته رشتې برابرې کړي. ای پروردګار چې د چا نکاح شوي ته وله اولاد ورکړې. پروردګار چې چا له اولاد ورکړی ته وله اولاد نکمله کړي. ای پروردګار په خپل دست قدرت باندې زمونږ بچي په خپل دین کې قبول کړي، عالمان کې حافظان کې. پروردګار په دې ملک کې چې کوم دا بګدړ شروع دی، علماو پسې پروپیګنډې دي، دماکې دي، ظلم دی، غرباو پسې قیدیانان موږ پسې لګیا دي. پروردګار ته د دې مخنیوی وکړي. علما چې کوم شهدا دي یا الله د دې وارثینو ته صبر جمیل ورکړي. زمونږ په دې ملک کې پروردګار امن راولي. ای پروردګار ستا د عزت په خاطر رسولنا چې اسلامي ممالک دي، پاکستان، افغانستان، کشمیر، فلسطین، بوسنه، چیچنه، ترکی، د دې مسلمانانو په حال رحم وکړي.